دا وږي دي بس ایله د خوارۍ نه وتیو دی دا ټول روړیا توړیا شوي دي که نه دا وګورئ چې یو بل د پاسه پراته دي هلته رازاد که نه هلته رازاد که راوله جي دغه کې مات شوي دي چې ټول مطلب دا دی ټوټې ټوټې دي 15 ټوټې دي 4 ټوټې دي 3 ټوټې دي بس دغه ستاسو د وړاندې څیز دی چې د الله نه نه پټن تاسو نه خو نه پټېږي دا پټې ټول د دنیا ته ښکاري په دې پوخ روډ په دې ګولو حاجي صاحب ایله د خوارۍ نه وتیو بس وایم خوارۍ نه وتیو چې به دانه کیو مطلب چې بس الله پاک نه دغسې واغستم کنې داسې په دې علاقه کې داسې خدای جوار نو برابر کړي لکه څنګه چې په دې کې خدای برابر کړی و فصل الله برابر کړی او الله را باندې راغی بس هغه یې واغست موږ پرې راضي یو قدرمنو دا وګورئ تاسو چې دا الحمدلله دا په یو بوټي کې 2 او 3 وږي دي په یو څانګه کې 2 او 3 وږي دي وزل الله تعالی طرفه دې مشر چې کم دی نو 120 کنال ځمکه کرلې وه په هغې کې جوار او قیمتي جوار یې کرلي وو سر یې ورته اچولي در دې چې 7-8 لاک روپۍ په هغې باندې د دی خرچه شوې ده او هغه په یو شپه کې په یو ګنټه کې هغه روړه شوه پاکستان چې سوره عوام دی 22 کروڑ دی لګ بګ خوشه هر سوره دی قسم دی چې د سیاستدانانو دوره پیسې راغونډې کړي د سیلاب زدګانو په سر د دې غریبانانو په سر د دې متاثرینو په سر یو اپت راځي او د ملکونو نه او دغه چندې ټولۍ چې سوره عوام دی په کروڑونو قسم دی چې په اربونو دی پیسې راړي زه وایم چې یو تن له 10 لکه روپۍ ورکوي که نه د هغې نه متسیوا راجمع د ډېرو بېوسو د ډېرو زمیندارو خلکو نقصان شوی دی ظلم ورسره ګلی هم وه لنډه دا چې ډېر چا چې کم فصلونه کرلي وروره نو هغه تباه او برباد شو نو دا کله د وبا په شکل کې کله د سیلابونو په شکل کې دا پکې اوس ګلی او دغه ذل رالی نو فصلونه رانه هم تباه شو دغسې سیلاب رانه ډېر مشران کشران بېوسه غریب خلک وخوړل وجه څه ده وجه څه کیدی شي وجه صرف او صرف دا چې زمونږ عملونه ډېر زیات خراب شوي نو قدرمنو لنډه دا چې حاجي صاحب را سره ولاړ دی حاجي صاحب څومره نقصان دی شوی دی څومره ځمکه دی کرلې وه او څومره نقصان دی وشو د شپږ شلې کناله ده جي دا ټوټل چې تا سره کوم دي دی موجود دا شپږ شلې کناله دا ما سره شپېته دا ده شپېته دغه پورې ده د شپږ شلې کناله ده جي په دې شپږ شلې کناله باندې تقریبا زما لګېدلي دغه شپږو لکو پورې 6 لکه روپۍ دی پې لګېدلي 6 لکه روپۍ په دې باندې لګېدلي یا د چوټونه ما سره ټول ما سره پراته دي جي د ټیکټر هغه مو د توخه مو د سرې د هر یو شي ولې چې هغه د الله د غاړې نه که زه د کوم نور یاد کړم د ما د څوک څه راکېږي خو هغه د الله د غاړې نه که د مشرانو او زمونږ د دغه مطلب دا زمونږ دپاره څه دړ ولیدو او زمونږ د فصلونو ته وګوري چې یاره باید د دې غریب د اجاره او د ده تاوانونه دا به رو دی د کم دی نه ورکوي نو خو چې په پټي کې وشي موږ مالک له هم ورکو خپلو بچو ته هم پاتې کړو نو چې د موږ په پټي کې ونه شي نو موږ مالک له څه ورکو که نه نو دا د الله د غالي افت دی دا د انسان د غالي افت نه دی حاجي صاحب دا شپږ شلې کناله ځمکه دې کړې ده دې کې د جوار کرلي دي خرچې دې پې کړي دي 6 لکه روپۍ دې پې لګولي دي دا راته ووایه چې د دې خو ټانټې هم د کار نه دي اوس نو بس دې باندې هغه الله پوهېږي او تاسو ولاړ یئ او موږ هم تاسو سره ولاړ یو نو تاسو په خپل نظریه باندې مو ګورئ په دې باندې خپل دغه وکړئ تاسو چې زمونږ د وسه خو څه نه کېږي خو هغه لاس کې ستاسو ده او د هغه الله ده اختیار ستاسو دی که زمونږ سره څه امداد کولی غواړئ نو موږ ستاسو وروڼه یو که نه او چې نه نو زمونږ په چا زور نشته جي هغه الله ته به جاړو او هغه ته به سیده لګو بلکل جي بلکل زه د خپل حکومت وک نه دا مطالبه کوم که هغه MNA دی MPA دی که هغه د کلي په سطح یو ناظم دی نو چې درد راځي غزار راځي نو قسم په خدای که بل سړي له راځي زما دی غریب او عجز له راځي زمیندار له راځي پاکستان چې سوره عوام دی 22 کروڑ دی لګ بګ خوشه هر سوره دی قسم دی چې د سیاستدانانو دوره پیسې راغونډې کړي د سیلاب زدګانو په سر د دې غریبانانو په سر د دې متاثرینو په سر یو اپت راځي او د ملکونو نه او دغه چندې ټولۍ چې سوره عوام دی په کروڑونو قسم دی چې په اربونو دی پیسې راړي زه وایم چې یو تن له 10 لکه روپۍ ورکوي که نه د هغې نه متسیوا راجمع شوي دي نو زمونږ د دې خبرې مطلب دا دی چې ملک رانه اسم تباه برباد شو بیا خاص کر زما د غریب خلک غریب رونه زمینداران خلک نو د دې مشر چې کم دی نو 120 کنال ځمکه کرلې وه
پاغې کې جوار او قیمتي جوار یې کرلی وو سر یې ورته اچولي در دې چې 7-8 لاک روپۍ په هغې باندې د دوی خرچه شوې ده او هغه په یو شپه کې په یو ګنټه کې هغه روړه شوه منم چې د الله تعالی له طرفه یو عذاب و یو افت و چې هر څه خو زمونږ MNA چې کوم واکداران دي دا چې کوم محافظ دي کوم مشران دي کوم په حکومت په کور کې دي نو زما هغوی ته دا عاجزانه یو ریکویسټ دی چې خامخا تاسو زما د یوې وسه رونو سره د مشرانو سره ودرېږئ موږ خو دا غواړو چې دې مشرانو ته زمونږ دا سوال دی چې یاره موږ تاسو ته نور کله چې ته سوالونه نه دي کړي زمونږ شکر الحمدلله خپله دنده روانه وه موږ ستاسو نه خوشحاله یو خو چې تاسو موږ دا موږ له چې کوم درد راغلی چې تاسو موږ سره غمجن شئ او زمونږ د تاوان ته زمونږ د نسخان ته زمونږ د وړو بچو ته که نه چې یاره موږ ته مطلب دا دی چې دومره سکون میلاو شي چې زمونږ پیړه ټکور شي که نه نو چې تاسو زمونږ سره دا نه کوئ نو موږ به چا ته جاړو موږ چې تاسو مخکې چې موږ به درپسې یو چې ته مخکې چې خو زه به درپسې یم نو چې جي ته وروسته روځې نو زه مخکې چا پسې لاړ شم ولې زما تعلیم نه چې ځان پړی یم تاسو تعلیم یافته ته مشر یې چې ته زما نه مخکې ځې نو زه ماته چې په دریاب هم ورځم حاجي صاحب ته تعلیم خبره کې ستا زړه داسې سپین دی که نه چې څنګه دې دا ګیره ده چې څنګه دې دا ټوپۍ سپینه ده بس الله ته ښکاري جي انپړه ته نه جي دا چې کم تعلیم کړی دی تعلیمونه یې کړي یونیورسټیانې ویلي که نه جي فراډ دوکه فریب دا دی له ورځي جي سپین نیت یې انپړه چې کم دی یو هندو دی چې کلمې نه ده ویلې نو الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله موږ مسلمانان یو د مسلمان په کور کې پیدا یو بیا شکر الحمدلله موږ ته دا په مور په ګېډه کې او په دې دنیا کلمه دا یو غټ نعمت دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دنیا مطلب دا دی دغه ټول نشته بهرحال جي د حاجي صاحب نقصان شوی دی داسې د دی شان مشران د ډېرو مشرانو ډېر غټ غټ نقصانونه شوي دي زموږ د دې پروګرام مطلب دا دی چې حکومت وقت نه بیا یو عاجزانه درخواست کوو یو مطالبه کوو چې دې خلکو له راشئ دی له څه ناسه ورکوئ چې د دی دا بچیان د دی دا زړونه چې کوم دي نو دا لغونه کې ټکور دا وږي دي بس ایله د خوارۍ نه وتي دی دا ټول روړیا توړیا شوي دي که نه دا وګورئ جي یو بل د پاسه پراته دي هلته رازاد که نه هلته رازاد که راوله جي دغه کې مات شوي دي جي ټول مطلب دا دی ټوټې ټوټې دي 15 ټوټې دي 4 ټوټې دي 3 ټوټې دي بس دغه ستاسو دروان دي څیز دی جي دا الله نه نه پټن تاسو نه خو نه پټېږي دا پټې ټول د دنیا ته ښکاري په دې پوخ روډ په دې ګولو حاجي صاحب ایله د خوارۍ نه وتي بس وایم خوارۍ نه وتي جي به دا نه کیو مطلب چې بس الله پاک نه دغسې واغستم کنې داسې په دې علاقه کې داسې خدای جوار نو برابر کړي لکه څنګه چې په دې کې خدای برابر کړی فصل الله برابر کړی او الله را باندې راغی بس هغه واغست زموږ پرې راضي یو قدرمنو دا وګورئ تاسو جي دا الحمدلله دا په یو بوټي کې 2 او 3 وږي دي په یو څانګه کې 2 او 3 وږي دي وزل الله تعالی له طرفه عذاب و زمونږ د دې پروګرام مطلب دا چې داسې سپینګیرو سره داسې غریبانانو سره داسې مشرانو سره لازم چې د حکومت ودرېږي نو د دوی به زړه ته څه ناسه تسې دا جي دا ساعت زه چې کوم ځای کې موجود یم نو دا تبلیغي مرکز دی په دې مین روډ باندې صوابۍ ټوپۍ چې کوم روډ دی نو هغې سره دا تبلیغي مرکز چې کوم دی دې سره قبلې طرف ته دا حاجي صاحب د دوی د ځمکه باندې دوی آباد دي همدغه 120 کنال چې کوم دی دوی روړیا توړیا شوه نو دوی به هم تاسو ته خپله پته ووایي خپل نوم به راته یاد کړي جي حاجي زما شمشیر رحمان نوم دی د زوی مې سرفراز نوم دی د یو زوی نوم عمر نوم دی بل زوی مې د کشر د هغه عثمان علي نوم دی که نه جي دا د فقیر ښار ځمکه ده د عدنان دي د کلاباټو خو ما سره اجاره ده جي ما اوسه پورې شکر الحمدلله 15 کاله ما وخوړله خو ما حاجي صاحب ته سوال نه دی کړی چې حاجي صاحب ما ته 15 دانې ما ته پرېږده وه زما پکې الله رزق کړی دی او د هغه اجاره مې ختمه کړې ده نه چې په دې باندې 2 لکه روپۍ سره په دې ځمکه باندې اجاره ده 2 لکه په آباره ځمکه باندې اجاره ده که نه 4 لکه روپۍ صرف زه د پسې اجاره ورکوم د شپږو شلو کنالو که نه او نور زما د جیب هغه تاوان او هغه نور تاوان هغه جي تاسو وینئ زه به چا ته جاړم نور دغه جړه فریاد دی که نه او تاسو مشران یې او زمونږ دا نه دی زمونږ بل ځای د جړه نشته د فریاد نشته حاجي صاحب لکه اوسه پورې د اجاره هر شی د په ټیم رسولی دی خو دا پیره حاجي صاحب ته یو عاجزانه ریکویسټ کې چې څه ناسه در سره په دې کې ومني دا در سره وکړئ د الله د رضا دپاره که نه خو دې کې تاسو راشئ د فصل ته وګورئ که دا فصل خواري
دا فصل کمزوري نو چې مطلب دا دی تاسو به وینئ د دنیا به وینئ چې په دې علاقه کې داسې فصل خدای پاک زما چې کم کړی دی شپږو شلو کانالو ځمکه کې داسې چلی زما نه ده چې چا داسې نه و لیدلی نه وه شي چې ته ژوند کې نه و شوي جي که وشو نو هغه د بره نه د برې فیصلې وې زما سره زما نصیب به پکې نه زه پرې ډېر راضي یم او د خپل وروڼو پیکانو نه هم راضي یم چې نسخان د برې راغی زما وروڼو خو زه صرف دا غواړم چې یاره تاسو ووینئ او که زما سره دردي او زما غریبي نو وروره بس تاسو دونه وکړئ چې راشئ مونږ حاجي صاحب حکومت وقت ته هم دا یو مطالبه ده چې ما سره څه ناڅه هیلپ وکړي بیا حاجي صاحب دی خو هغه خو مو درانه خلک دی انشاءالله تعالی چې تا سره به په دې کې پوره تعاون کوي او که خیر تنګۍ به دیم نه او چې دا کومه اجاره ده نو زه د رب نه امید ساتم بیا د حاجي صاحب دی نه بیا د عدنان رحیم دی نه چې انشاءالله چې تاله به زړه ته تکلیف نه را رسوي او که خیر په دې کې به تا سره پوره ملګري انشاءالله بس خدای دې په ځوانۍ کې برکت واچوه او چې داسې تاسو موجود یې نو په دې وجه باندې چې دا پټې ټول تاسو ته ښکاري هر څه تاسو ته ښکاري نو چې یو ټانټه پکې نیغی یا پکې ماته شوي یاسې نو جي هغه هم تاسو ټول هر څه تاسو ته ښکاري نو الله نه به زه خو نشم پټولی نو چې تاسو موجوده یې که نه نو چې څه درد وي او څه دغه وي نو وروره مانده چې هغه زه د خپل وروڼو ته خواست کوم چې تاسو انشاءالله حاجي صاحب دی بر سره هم پوره تعاون کوي ودرېږي څه ناڅه لاس بدله درکوي که خیر شکر الحمدلله حاجي صاحب مخکې هم ما سره ښه تاوانونه کړي دي او اوس هم به انشاءالله تعالی چې زه امید د خدای نه کوم چې هغه صرف دا ویني نو هغه به په خپله پریشانه شي چې یاره ما ته دومره یقین زما شته چې اندان به من له خپله جیب هم راکړي که نه زمونږ چې د دې پروګرام مطلب دا دی چې د داسې مشرانو داسې ډېر ښکلي درانه خواږه مشران دي چې په ځای ځمکې کړي دي د دې د خاطره چې چاته لاس نه نیسي چې د خپلو بچو له حق حلاله وګټي نو کم چې د ځمکو خاوندان دي او داسې مشران ښکلي درانه خواږه مشران پې آباد دي او دغه پټي ساتي او خاص کر په دې ګلۍ کې په دې زول کې چې کم نقصان شوی دی نو زما امید ساتم د رب او بیا د دغه سپینګیرو مشرانو نه د چا چې ځمکې دي نو زه وایم چې داسې خلکو سره به انشاءالله ودرېږي تعاون به ورسره کوي نو ډېره مننه جي خوشحاله وباد اوسئ الله دې ځوانۍ کې برکت واچوه خو زه چې ځو ما سره غوږ کېدوه یوه ما ته غوږ کېدوه نو بس چای دباندې سره یو پیاله څښم خدای دې ځوانۍ کې برکت واچوه الله پاک دې مه خراب محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی